په پاکستان کې یو اتیا کلن کونډ محکمې ته عریضه کړې چې زامنې ورته د واده کولو اجازه ورکړي. د سېشنبې په ورځ د هغه زوی دا ومنله چې د پاکستان په سویلي ښار جیکب آباد کې پلار یې محکمې ته عریضه وکړه او له قاضي یې غوښتي چې د هغه زامنو ته لارښوونه وکړي چې هغه ته د بیا واده کولو اجازه ورکړي. د پاکستان د سند صوبې د جیکب آباد دغه اوسیدونکی چې منتهر لاشا نومیږي د دغه ښار محکمې ته عریضه کړې او ویلي دي چې له کلونو راهیسې یوازې پرته له میرمنې ژوند کوي. لاشاري ویلي چې له میرمنې پرته ژوند کول ورته ګران او ناشوني دي. هغه زیاته کړې چې یوه ملګري ته سخت ضرورت لري. لاشاري د دوشنبې په ورځ له محکمې بهر خبریالانو ته وویل د پراخو هڅو سره سره زما زامنو زما خبره ونه منله. هغه زیاته کړې چې په پاخه عمر کې یوې ملګرې ته اړتیا درلوده او په دې هیله یې محکمې ته عریضه کړې چې زامن به یې د دویم واده لپاره قانع شي. لاشاري تور ولګاوه چې زامنو یې له واده کولو منع کړې او خپلو ټولو خپلوانو ته یې ویلي چې خپلې لوڼې دې نه ورکوي. د نوموړي یو زوی د هغه له محکمې وروسته رسنیو ته ویلي که هغه غواړي بیا واده وکړي موږ هیڅ اعتراض نه لرو. هغه زیاته کړې چې یو چا یې پلار بېلارې کړی او هغه یې محکمې ته هڅولی دی. د هغه زوی وایي چې پلار یې له دوی څخه د واده غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان د قانون له مخې یو کس د دویم واده حق لري، خو په دې کې باید د لومړۍ میرمنې خوښه او رضایت مهم وي.